سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د هلمند د سیند په هکله باندې دا چې د ایران سره موږ څه ستونزې لرو او ولې هر کله موږ د ایران سره سرخوږی لرو او ایران په یو نه ډول باندې بهانې جوړوي او چې زموږ حق نه راکول کیږي. نن تاسو ته د ایران د حق په باره کې هم خبرې کوم او دا چې ایران بیا د دې اوبو سره څه ډول خیانتونه کړي دي، زموږ حاکمان ولې خبر نه دي، دغه ټوله په سند ډول باندې تاسو ته ښیم. د ایران طرف کې هم تاسو ته د سټلایټ په اسنادو ښیم چې ایران کې د هلمند په سیند باندې 3 بندونه جوړ سوي دي او همدغسې د افغانستان طرف ته ګورم د معاهده ګورو چې 12 د زموږ معاهده چې د ایران سره لاسلیک سوې ده 12 مادې لري او په دې مادو باندې هم غور کوو چې څه روان دي. دغه ویډیو به انشاءالله تاسو ته دومره علمیت درکړي چې په راتلونکي کې د هر کس سره به د یو علمي بحث د هلمند سیند په هکله باندې هر یو به وسیع کړی. نو دغه ویډیو تر پایه را سره تعقیب کړئ، انشاءالله چې ډېر څه به تاسو د هلمند سیند په هکله زده کړئ. را سره اوسئ، ځو درس ته. مخکې د دې چې موږ د هلمند سیند په هکله باندې خبرې وکړو، موږ باید اول کې د هلمند سیند سرچینې وپېژنو چې د هلمند سیند سرچینې د کوم ځای دي. دغه ولایتونه چې تاسو په نقشې کې ګورئ د کابل څخه شروع کابل، پروان، همداسې وردګ، غزني، زابل، کندهار، همدا ولایتونه چې تاسو په دې نقشې کې وینئ د دې ټول ولایتو څخه اوبه راځي او د هلمند سیند ته یوځای کیږي. یعنی زموږ دغه ټول ولایتونه چې عمدتاً 10 ولایته دي او همدا 10 ولایتونه اوبه سره یوځای کیږي او دا د هلمند سیند ته راځي. مګر د ایران طرف چې همیشه وایي چې د سیستان او بلوچستان خلک تږي دي، دلته داسې دي او هغسې دي. په ټوله سیستان کې بلوچستان زموږ په جمع نه دی، په ټوله سیستان کې په 1500 زره نفره ژوند کوي چې هغه هم ډېر پخوانی حصایه ده. د اوس د ادرسونو که موږ ووایو شاید په ټوله سیستان کې 200 زره نفره هم بالا ژوند ونه کړي او 200 زره نفره زموږ په 10 ولایتو کې یوازې که کابل حساب کړو 2 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. همداسې غزني کې په میلیون ژوند کوي، په کندهار کې په میلیون ژوند کوي، په هلمند کې په میلیون ژوند کوي. دا 10 ولایتو کې زیاتره کسان وایي چې زموږ 10 میلیون، زه تاته وایم چې د نیمه افغانستان نفوس دلته دی. زموږ 10 تر 15 میلیونه انسانان دلته دغه اوبو سره تړلي دي. مګر ایران همیشه دا خبره کوي چې زموږ سیستان کې خلک د تږي مري. صحیح ده، موږ تاسو حق درکړی دی. نن په هغه ځای کې هم تاسو ته وایم چې موږ هغه د سیستان حق ورکړی دی، مګر د ایران په څومره ظالمانه ډول باندې بیا د سیستان د خلکو څخه دا اوبه استولې دي نورو ولایتو ته. نن ټوله په سند باندې زه تاسو ته دا ښیم. په دې هکله باندې تاسو پوه شئ چې 10 ولایتونه د هلمند سیند پورې تړلي دي. اوس ځو نقشې ته ځو او په نقشې باندې دا ټول ولایتونه او ټول برخې زه تاسو ته وایم. په بل قدم کې تاسو هر کس باید د هلمند سیند هغه معاهده چې د هلمند سیند معاهده 12 مادې لري او د ایران هیواد سره دا لاسلیک سوی دی چې د ایران له طرفه امیر عباس ویدا هغه وخت کې د دوی لومړی وزیر او زموږ د خوا موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر او دا په 1950 کال کې دغه سند لاسلیک شوی دی او دا سند هم په غیر معقول ډول باندې د لاسلیک شوی دی چې ایران دغه اوبو ته د نړیوالو اوبو نوم ورکړی دی. که څه دغه د نړیوال اوبه نه دي، نړیوال اوبه د ځانه تعریف لري. لکه دا څه اوبه چې دي د آمو دریاب، د آمو دریاب اوبه چې دي هغه نړیوال اوبه دي. هغه د تاجکستان او افغانستان په منځ کې یو سرچشمه ده او همداسې بیا چې ځي د نورو مملکتو څخه تیریږي. د مثال په ډول باندې د ازبکستان نشي کولی د آمو سیند اوبه بند کړي او ترکمنستان ته ونه لېږي. دا نړیوال سیندونه دي. مګر هلمند چې دی سر و پای د خپل افغانستان سیند دی چې د کابل د څوکو څخه دا سرچشمه نیسي، بیا راځي دغه ټوله 10 ولایتو څخه چې اوبه سره یوځای کېږي د هلمند سیند ته راځي. دا ټول په افغانستان کې دي. هیڅ بهرنۍ سرچشمه موږ نه لرو چې موږ دې ته د نړیوال سیند نوم ورکړو، مګر دا یې په موږ باندې ټپلې دي او په همدې ډول باندې په موږ باندې دا یې امضا کړې ده.
که په حاصل کې راسو د افغانستان د هلمند د سیند جنجال چې دی دا په 1850 کال څخه دا کیسه شروع شوې ده چې په هغه وخت کې د هرات افغانستان په جمع شو او دلته نور جنجالونه دا د 1850 کال څخه دا څه کم 200 کال 2 پیړۍ په دې باندې جنجالونه دي خو په 1950 کال کې په دې باندې د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې لومړی وزیر موسی شفیق د معاهده د دوی سره امضا کړه او د دې امضا کېدو سره په دې ماده کې ټوله لیکل شوي دي د هر یو ولولې ځکه چې 12 مادې دي او زه په لنډ ډول باندې زه تاسو ته دا وایم د ایران ته موږ په هر ثانیه کې 22 متره مکعبه اوبه پر سکند ورکوو یعنې په ثانیه کې موږ 2 متره مکعبه اوبه دا زموږ په قرارداد کې دی او د هغه سره بیا 4 متره مکعبه چې دي په ثانیه باندې دا د افغانستان محمد ظاهر شاه د افغانستان د ولسونو خواخوږي په خاطر 4 متره مکعبه اضافه کړي دي او دا هیواد د افغانستان د ولسونو خواخوږي چې ده دا چې کله د ایران د خواخوږي ختمیږي موږ کولی شو چې دا مکمله دغه 4 متر مکعب په ثانیه کې دا بند کړو همدا اوس چې موږ د مهاجرو سره ظلم کیږي او موږ مهاجر راایستل کیږي یا پر موږ باندې مرزونه تړل کیږي یا په چابهار او په دې منطقو کې موږ سره ګاه بېګاه او نارواوې کیږي په همدې وخت کې موږ کولی شو چې دا 4 متره مکعب اوبه چې دي په همدې اساس باندې ورسره بند کړو ورته ووایي چې صحیح ده هغه په نړیوال استاندارد باندې 22 متره مکعب که څه نړیوال استاندارد نه لري مګر دا چې د نړیوال نوم دی د انګریز په زور او د امریکا په زور دی را باندې وټپلو خو هغه 22 متره مکعب دي ستا مګر د 4 متره مکعب زه نه درکوم ځکه چې تا ما سره وطن ورورولي ختمه کړې ده زما د مهاجر سره ته ظلم کوي په مرزونو کې ته را سره مشکل جوړوي په وارداتو صادراتو کې په همدې کې چار چلند ته را سره کوي نو په همدې حمله باندې زه 4 متره مکعب اوبه تاسو څخه ګرځولی شم او دا د افغانستان د خلکو حق هم دی دا په ثانیه کې سویه چې په ټول کال کې 7 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته باید ولاړ شي په دې ماده کې چې دلته راسي دلته په حواله ماده کې په جیم بند کې دا لیکل شوي دي چې یو نورماله کال باندې په یو نورماله کال کې موږ د ایران خواته 22 متره مکعب اوبه پر سکند موږ ورته ورکوو او هغه هم که د په کجکي کې 5.61 میلیون متره مکعب اوبه و بیا په هماغه اساس باندې موږ تاسو ته دغه 22 متره مکعب اوبه اجازه درکوو او که تر دې کم وه هغه فیصدي باندې کمیږي د مثال په ډول باندې که دا 3 میلیونه متر مکعب اوبه په کجکي سیند کې وه بند کې وه موږ بیا په هغه اساس باندې موږ دې ته نهایتا موږ 13 متره مکعب اوبه پر سکند ایران ته بیا ورکوو یعنې هر میاشت کې دا تغیر او تبدیل کی او دلته که تاسو په زیاتره وختو کې په بندو کې لیدلی اوسئ د بندونو په منځ کې دلته یو کور جوړیږي هغه کور چې دی ټوله محاسبه هماغه کور کې د کنټرول شعبه ده د اوبو هماغه ثانیه په ثانیه باندې دا ټوله راپور ورکول کیږي مګر دا دی چې ایران د دې څخه سیاسي ګټې اخلي او بار موږ څخه غلط استفاده کوي او دا معاهده له بدمرغۍ وایم چې د افغانستان نه په خارجه وزارت په ویب سایټ کې شته نه د اوبو وزارت په ویب سایټ کې شته نه د اطلاعات او کلتور وزارت په ویب سایټ کې شته نه پوهېږو چې موږ څومره بدبخته او څومره ویده یو دا د کجکي بند دی چې دلته د هلمند په سیند باندې تړل شوی دی دا چې دې خواته راځي په همدې منطقو کې د دې منطقو څخه بیا وویني د نورو ولایتو څخه هم اوبه راغلي دي په کجکي د هلمند سیند باندې ګډ شوي دي زه به تاسو ته دلته په نقشه کې وښیم بیله د کجکي د بنده بیا دې خواته چې دې نور ولایتو څخه هم
سرچشمې راځي او په دې سیند کې ګډېږي او همداسې ځي دا د ایران هېواد ته ځي په عموم کې. اوس راځو د ایران په هکله باندې زه تاسو ته ووایم چې ایران پر کوم موضوع باندې همیشه خبرې کوي چې دلته چانې دا د چانې مها کیسه به زه تاسو ته وکړم. ایران په اصل کې هغه وختو کې چې معاهده وسوه اوبه ډېر وه، د اوبو د ډېروالي له امله چې نورو خواو څخه هم سیلونه راتله، دغه منطقه چې تاسو وینئ دغه ټوله اوبه وه او دا ټوله د سیندونه وه. او په هماغه وخت کې چې دلته دغه نړیوال مرز او دغه په اساس باندې ایرانیانو وویلو چې د دې لپاره باید دا اوبه دوامداره وساتل شي چې د مرز امنیت په همدې اوبو باندې محصونه پاتې شي. خو هغه و چې دا کار وسو، خو اوس د دې نورو سیمو څخه دا اوبه مکمله ختمې شوي دي چې د دې غرونو څخه دلته غرونه د دې غرو څخه اوبه راتله او دلته یو ځای کېدله، اوس هغه ختم شوي دي. ځکه ختم شوي دي چې د ایران حکومت د دې ځای څخه سیندونه وکښل او هغه یې اوبه یوړه مکملا نورو ولایتونو ته. اوس راځو د چانې مها په هکله باندې. دلته 4 ځایونه دي چې دغه ځایونه په افغانستان د هلمند په مایدې کې موږ دومره داسه لرو چې دغه چانې مها ته اوبه ورسوو، مګر دوی دلته په چانې مها باندې څه کړي دي؟ دا ځایونه یې دومره یې کور کړي دي. تاسو یې دلته وګورئ په تصویر کې، دومره یې کور کړي دي چې لکه بحر ښکاري. یعنې دلته ډېر کورغوالی ورکړی دی او د همدې کورغوالي لاندې څخه بیا دوی ایران څه کړي دي چې دا ټوله ځایانې یو د بل سره وصل کړي دي. زه به دا لږ دلته غټ کړم. وګوره دا ګودال یې د دې سره وصل کړی دی، دا یې د دې سره وصل کړی دی، بیا دلته چې راسې دا یې د دې بل سره وصل کړی دی په عموم کې. او دا هر ګودال یې دومره کور کړی دی چې سم لکه بحر یې جوړ کړی دی. تاسو وګورئ دلته دا د اوبه چې کله هم ډېرې سي هم که ډېر وسي نو هغه معلومیږي. اوس دغه خوا کې وګوره دا منطقو کې کورغوالی دومره نشته، مګر دلته دومره یې کور کړی دی چې سم بحر یې ځینې جوړ کړی دی. بیا دلته پر دې ځای باندې د ایران حکومت 2 بندونه جوړ کړي دي. دا زه تاسو ته دلته وښیم چې دا دی. ایران حکومت دلته یو بند جوړ کړی او د دې بند سره څه تکتیک وهلی دی؟ دا یې په حواله کې دلته یې اوبه یې پورته کړي دي، اوبه یې دلته رسولي دي، مګر د دې ځای څخه د پیپو په واسطه یې دلته رسولي دي او پر دې باندې خاوره اچولي دي چې دا د سټلایټ د حاضره څخه پټ پاتې سي. او دلته یې د همدې حاضره څخه بیا دوی تیروي نور ولایتو ته چې دا یې د کرمانو خواته ځي. او دلته چې بل بند ورباندې جوړ شوی دی په دې منطقه کې په دغه نیمه ځایانو کې دلته مکملا یو د کنټرول سیستم یې جوړ کړی دی او د همدې ځایه څخه بیا ایران دغه اوبه زایدان ته تیروي او د زایدان څخه بیا نور ولایتو ته هم د همدې ځای څخه د لولو په واسطه او بعض ځایو کې بیخي حتی دلته یې بل بند پر باندې جوړ کړی دی. تاسو دلته چانېمه ولیدله، چانېمه څخه بیا دوی څه کړي دي؟ چانېمه څخه دوی بل ته پیپونه راتېر کړي دي، په همدې پیپو څخه دا زایدان ته هم اوبه راکش کړي دي، زابل ته هم اوبه د همدې ځای څخه وړي دي او د دې ځای څخه راوړي دي برجان ته هم اوبه یې راکش کړي دي. دغه ټوله 3 ولایتونه چې دي دا مکمل په پیپکشي باندې دوی د دغه اوبو څخه د ټولو اوبو استفاده کوي. او اصلا کې کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې دا اوبه باید مکملا هیله سي او چې هیله سي دلته باید بندونه دی جوړ نه کړي، بندونه باید جوړ نه کړي او همدا اوبه مستقیمه دا د سیستان رود دی او همدې رود کې باید هیله کړي. مګر ایران دلته بندونه پر جوړ کړي دي او هغه اوبه نه پرېږدي، ګودالونه جوړ کړي دي، ډېر ګودالونه حدوداً په سوونو متره کور کړي دي او د هغه اوبه هلته ذخیره کوي او د هماغه ذخیرې څخه دوی په نور ولایتو باندې تیروي چې زایدان دی، زابل دی، برجن دی او همدا
ولایتونه چې دي دغه څو ولایتونه مکمل حوبه د همدې ځای دي چې دا په قرارداد کې نشته چې ایران باید پر دې باندې بند جوړ کړي او د دې څخه نور استفاده وکړي مګر دا چې افغانستان حکومت اوس شی نه وایي ځکه چې په قرارداد کې 22 متره مکعبه جم ده 4 متره مکعبه دا زه د ټولو حاکمان څخه زه دا هیله لرم چې په هر ځای کې تاسو مجلس کوئ 22 متره جم د 4 متره دا حساب دا ووایاست دا 4 جدا کوي ځینې ځکه چې دا 4 چې جدا سي دا هلته خلک هم په دې باندې پوه سي چې دا 4 ستاسو نه دي دا د حسن نیت دی دا د ورورولي دي مګر تاسو ورورولي نه پالئ او دا باید موږ باید د خپل ادبیات باید دغه ادبیات ته موږ باید تغیر ورکړو او که دا ادبیات ته موږ تغیر ورنکړو چې موږ اوس همیشه وایو چې 6 متر مکعب حوبه پر سکند باندې موږ ایران ته ورکوو خو ایران خو په ژوند هم داسې نه مني 22 ورته ووایه 22 جم د 4 دا باید د افغانستان په ټوله حتی فرمان په دې باندې صادر سي چې هر کس باید 22 جم د 4 په قرارداد کې حساب سي چې 14 مستقیم مه وایاست دا غوښتنه زه د ټولو کارپوهانو څخه لرم چې په هر مصاحبې کې تاسو خبرې کوئ 22 جم د 4 خبره ورسره وکړئ اوس ستونزه څه ده چې ولې پخوا په همدې حوبو باندې ایران موافقه درلود مګر اوس موافقه نه لري او د هغه څخه څو برابر حوبه هم دوی تیرې هر کال کې دا اوس کې زه تاسو ته وایم چې هر کال د ایران حکومت 3 برابره او 4 برابره حوبه د هلمند د سیند څخه دوی په دغه سیاسي مناقشو او په دې لالچ او جنجالو باندې دوی 4 برابره او 3 برابره د هر حاکم څخه اخلي مګر یوازینی کس و ډاکټر صاحب اشرف غني چې ښه ورسره پښې بنده کړ چې پټرول راکړه او زه به تاته حوبه درکړم زموږ حاکمان چې هر حاکم راځي دغه ویډیو به د سند په ډول باندې ټول حاکمان ته ورپاته وځي هر ځوان باید دا وګوري تر څو په دې باندې پوه سي چې د حوبو موږ د ایران سره ظلم کړی نه دی بله خبره تاسو ته دا کوم چې د هر ځوان څخه زه دا هیله لرم چې دغه مستند ویډیو باید وګوري دا مستند ویډیو چې دا مستند مادرکشي دا د ایران د حوبو په هکله باندې یو مستند چې خپل ایرانیانو جوړ کړی دی په دې کې د ایران د حاکمانو غلطو فیصلو په اساس باندې د ټولو بدبختیانې را پیدا سوي دي په دغه مستند کې تاسو ډیر څه پیدا کولی سئ مستند مادرکشي دا وګورئ او هر کس چې دا وګوري دا به هر ځوان ته څرګند سي چې ایران خپل په ملک کې څه تېروتنې کړي دي او موږ باید هغه تېروتنې ونه کړو او بل دا دی چې موږ د ایران په ملک باندې د اوبو په کمښت باندې هیڅ ملامت نه یو دوی خپله ملامت دي دا یو ډیر تاریخي ثبوت چې نن مې تاسو ته جوړ کړو او تاسو ته مې ډالۍ کړو د ویاړ خبره ده چې په لومړي ځل باندې یو داسې ویډیو مې تاسو ته جوړه کړه چې انشاءالله چې د ټولو سر به د هلمند د سیند په اوبو باندې خلاصوي اوسي او دا چې زموږ 10 میلیونه انسانان په دې باندې تړلي دي او د ایران یو 200,000 تړلي دي هغه موږ نشو کولی چې 10 میلیونه د هغو قرباني کړو اوبه زموږ خپل دی موږ یې مدیریتوو او اوبه زموږ دپاره سر حیثیت لري که اوبه موږ څخه ولاړه بیا په دې ملک کې ژوند کول ډېر ګران کار دی دا و د هلمند سیند په هکله باندې مستند ویډیو تر بیا هم په الله سپارم